نو چې کوم څیز ستا د مذهب یا د کلتور سره تضاد لري نو هغې کې بیا تاسو ری تھنکینګ وکړئ، دویم دریم یا څلورم څیز هغې کې راواخلئ. داسې به هم نه کوئ چې ستاسو د هغې د آیډیالوژي سره یا کلتور سره داسې تضاد وي چې تاسو بیا د هغې تضاد کې غونډ ژوند تېر کړئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. زمونږ د زړه کې دواړه جذبات، د ښې جذبات هم دي او د بدو جذبات هم دي. نو چې کم ستاسو پیشن وي، کم ستاسو جذبه وي او کم تاسو هابي ځان نه سلیکټ کړئ نو تاسو به یو آیډیالوژي وي. د هر انسان انډیویجوال آیډیالوژي هم وي او ګروپ آیډیالوژي هم وي. لکه اوس مونږ الحمدلله مسلمانان یو نو مونږ به د هغې په تله باندې بیا دا تلو چې آیا داسې خو نه ده چې دا دې سره تضاد دی. لکه هغې سره تضاد نو بیا دا سیکنډ لیست کې سیکنډ څیز راواله، تھرډ راواخله، فورث دا دونه لیست مونږ دې لپاره جوړوو ځکه چې دا خو لا پوخ څیز نه دی که نه، دا خو لا کچه دی که نه. نو چې کوم څیز ستا د مذهب یا د کلتور سره تضاد لري نو هغې کې بیا تاسو ری تھنکینګ وکړئ، دویم دریم یا څلورم څیز هغې کې راواخلئ. داسې به هم نه کوئ چې ستاسو د هغې د آیډیالوژي سره یا کلتور سره داسې تضاد وي چې تاسو بیا د هغې تضاد کې غونډ ژوند تېر کړئ. نو هغې سره به هم تاسو دغه څیز به ګورئ. نو هغې ته مونږ آډیټ وایو. هغې د آیډیالوژي د آډیټ په بنیاد باندې به بیا مونږ دا فیصله کوو چې او دا لکه اوس د مثال په توګه باندې ډاکټر جوړېدل د اسلام لحاظ سره هم ټیک ده او د پښتو لحاظ سره هم ټیک ده. اوس خو یو لوبغاړی دی، داسې لوبغاړی دی چې لکه هغه دنیا کې ډېر لوبغاړي دي، هغه لوبغاړي جوړېدل چې لکه ستا آیډیالوژي لحاظ سره هم ټیک وي او پښتو لحاظ سره هم ټیک وي. څونه پښتانه چې کوم دي ډېر ښه لوبغاړي جوړ شوي دي او په لوبغاړي کې خو یو لوبه نه ده، ډېر زیات لوبې دي. نو تاسو به د دواړو آیډیالوژي نه بیا د هغې آډیټ به کوئ چې آیا د دې سره دې تضاد خو نشته دی. که تضاد وي نو دا لا پوخ نه دی، دا لا کچا څیزونه دي. نو هغه سیکنډ تھرډ او فورث ته به راشي او هغه کې به بیا هغه واخلي چې هغه ستاسو د کلتور سره او ستاسو د مذهب سره هم الایند وي او هغه به بیا مقصد جوړ کړي. هغې کې بیا د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.